السلام علیکم د ولسنامې درنو لیدونکو. لاس ویګاس ښار ته بیا د رالو ماښامې شو. بس دلته پکې لږ ساعت تېرو بیا وځو لاس انجلس ته. نو ګورم که چېرته بېګا رانه کم لایټس او کم بلډینګ پاتې شوی هغه درته ښیم. راسره اوسئ، ولسنامه وګورئ، حیات خان ورلډ وګورئ او زمونږ په ویډیو باندې ښکلي ښکلي کامنټس وکړئ. بیا د دې ښار رنګینۍ شروع شوې. پارکینګ او وختي دلته تپه تیاره وه، ما یې که چېرته څوک مړه دي. اوس داسې رڼاګانې شوې چې دا د لاس ویګاس ماښامې او دا یې بلډینګونه او دا یې قوم راوتی. دا د لاس ویګاس د ښار ماښامې شروع شو. مازدیګر مې هم درته ښوولی و، غرمه هم، سهار هم او دا یې شپه. دا د شپې ښار دی، دا د دې خلکو د لوفرۍ ښار دی او موږ پکې ګرځو. دا څه دي؟ د شپې راویښ شي. او بلا سیکورټي پکې هم ده. دلته بلا بدرنګۍ کېږي، څوک جواري وبیلي، شل خبرې یې که نه. نو هغه انتظامات هم دا خلک پوره ساتي. دا په لاس ویګاس کې اپل ټاور. دا ولسنامې درنو خوږو لیدونکو، لاس ویګاس د امریکې هغه ښار چېرته چې نشې، جواریانې، عیاشي، لوفري کېږي. نو موږ پکې بس په دغه سړکونو تېرېږو او صرف تاسو ته یې ښیو چې موږ پکې دلته هم راغلو. دا اپل ټاور. د لاس ویګاس ښار
او دا پکې آبادی کسینو هوټل اپل ټاور در عالم سر دا هغه د جوارۍ اډې دي خلک ناست دي ګیمونه کوي او بهر چې کوم خلک دي هغې ته هم خلک راټول دي دا کزینو او دغه بهر شور دلته کې لیکلی دی چې آی لو یو شوګر لکه چینی زه ستا سره مینه کوم نو دیو به لیکي خو به هر حال د چینی دوه چته دوکان دی دا او ټول شیزونه به کې د چینی او د خوږو لکه داسې بل څه شی به کې نه ښکاري بغیر د خوږو نه او د دې دوکان نوم هم دا دی او دوه چته دی دوه تل صاحب پکې هم ګرځي راګرځي تل صاحب وایي زه د چینی سره مینه کوم نو په خوږو کې دا دومره قسمونه ما چېرته خو نه دي لیدلي لکه داسې رنګارنګ خواږه جوړ کړي دي که نه چې حق هریان به دي کې حق هریان مونږ به دا خواږه دی خلکو ته وښیو چې د خوږو دا قسمونه هم کیدی شي او د زړه په ټوکرۍ کې ایښي دي د زړه په ټوکرۍ کې خواږه یې د زړه په ټوکرۍ کې ایښي دي خو ښه شی نه دی ګوره مونږ خو ولسنامه جوړو غواړو چې تاسو ته هر څه وښیو خو دا شی ښه شی نه دی وایي آی لو یو شوګر او دا پکې داسې لاره ده لاس ویګاس دا د خوږو کارپېټونه دي
د ولسنامې درنو لیدونکو دا پکې د سپیټو د خوږو کارپېټونه دي کلي کې هلته چې موږ ګورو په ښارونو کې کارپېټ داسې که نه اندازې جوړه کړي دوی په دې خوږو کې دا د کارپېټونو غوندې اندازه جوړه کړې ده دا لکه د دې سپینو دا د دې کافي بین ټایپ نو دا یې کارپېټونه دي او بیا دا نور خوراکونه دي دا مې اول ځل ولیدل چا چې کومه خوښه یې ځانه دې راخلي او د لاس ویګاس سنډو اطرافونو خلکو بیا پکې ماشومانو بیا پکې میانانو نو مونږ پکې په دې کوڅو کې یو ماښام راغلي وو دا مینه یې داسې لیکلې ده چې هم پینټینګ دی او هم مینه ده او دا بره وایي چې د خوږو سره مینه او دا د بیا د خوږو نه یې سم کارپېټونه جوړ کړي دي دا پکې اوس یو بله دنیا ده دا تارونه چې دي دا بره دې باندې خلک زوړن شي او راځي داسې دې سر ته په دغه تارونو باندې ګورو چې څوک پکې راوښویږي چې موږ یې په ویډیو کې قید کړو او دې تارونو ته بس ځان وتړي او بس دې طرف ته راتېر شي انټرټینمنټ دی که نه لاس ویګاس ودانۍ دي لاس ویګاس د هغې آبادي د هغې لایټینګ د هغې ښکلا او دا د دنیا د ټولو نه عیاشه ښار دا هغه ځای دی چې د ورځې پکې ایموجیان راښکاره شو سترګې پکې راښکاره شوې د شپې ته سپوږمۍ جوړه شي جاز ته اشارې کوي که نه او دا د وړو وړو شیشو نه یو بلډینګ جوړ کړی دی څه د کمال بلډینګ دی رنګونه بدلوي کله به سړی وایي چې دا د ګټې دی کله به سړی وایي چې دا د پلاستیک دی عجیبه یو شی جوړ کړی دی رنګونه منګونه بدلوي وخت په وخت نو بس دا به زما اخرنی کلیپ په لاس ویګاس کې خواته دا بلډینګ دی نو ځکه چې دا لاس ویګاس مونږ هره کوڅه ریکارډ کړله او موبایل مې چارج ختم دی نو ولسنامه او دغه بلډینګ او زما لخوا خدای په اماني دغه درته بس اخرنی خیمه او
ستړی شوم نور په ګرځېدو ومې لیدو دلته سم نښې نو بس چېرته چې ومې ښاد راته اوسئ آباد او بریالي راته اوسئ خدای دې وکړي چې ښه دا ولسنامې درته جوړوم اوس مې چارج ختم دی فی الحال د لوی الله په امان I